لکه د صحابو نه وروسته زمونږ استاد په دې سلفو کې غټ امام څوک دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله، چې موږ اکثر د هغه د تقلید داویدار یو. هغه په الفقه الاکبر کې دا هغه عبارت راځي وله وجه ويد ونفس، دا الله مخشتا، دا الله لاشتا، دا الله نفستا. مثال فتور فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس، قرآن کی چې د الله لاس ذکر دی، مخ ذکر دی، نفس ذکر دی، فهو له صفات بلا کیف، دا د الله صفاتونه دي به د کیف نه. کیفیت مونږ ته نه معلوم څنګه دي، دا څنګه تاسو باندې کې فهو له صفات بلا کیف. ولا يقال ان يده قدرته او نعمته، دا ترجمه به نه کې چې د ید نه مراد قدرت او نعمت دی، د ید نه مراد قدرت او نعمت. ولی لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال، وإذا فدي كتاب الله صفت باطل ك، يد صفت باطل ك، نفس باطل ك، وجه باطل ك، دا مذهب د قدريه او د معتزله. بل يده صفته بلا كيف، ورحمته وغضبه صفتان من صفاته بلا كيف، دا الله غضب او دا الله رحمت، دا د الله دو صفاتونه دي بلا کیف. تمام محترم ورونو، د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې دا زمونږ استاد سلفو کې دی، دا الله دا صفات به منو، خو تاویل ماویل به پکې نه کو، که چا پکې تاویل وکړو نو دی قدري او معتزلي دی. اوس دغه د امام ابو حنیفه دغه درس کافي دی. اوس ګورو څوک د الله په صفاتو کې تاویل کوي او څوک نه کوي. که څوک نه کوي نو د تابع د امام ابو حنیفه دی، د متبع د امام ابو حنیفه دی. او که څوک پکې تاویل کوي نو د امام څخه په مذهب نه دی. بس واضح خبر، د سلفو په مذهب نه دی، د چرته بل طرف ته روان. امام ابو حنیفه د تفسیر خلاف چې څوک تفسیر کوي نو د امام څخه په مذهب نه دی. ولا يقال دا تفسیر بنه کې، دا ترجمه بنه کې ان يده قدرته او نعمته، یاره د ید نه مراد قدرت دی په طریقې د کنایه، یا مراد ته نعمت دی په طریقې د مجاز مرسل، و دا تفسیر بنه کې. ولا يقال نو د امام صاحب چې څومره مقلدین دي، امام صاحب چې څومره مقلدین دي، هغه ټول ګوره د دې ترجمه نه منع کړه، ترجمه بنه کوي دا امام صاحب په خپل وایي ولا يقال. او مونږ تاسو څه کوو چې ترجمه تکینو او یو سړی تفسیر کینو چې د آیت تراشی تبارک الذی بیده الملک، نو ترجمه یې څه کوي؟ د الله په قدرت کې بادشاہي ده. د امام څخه په مذهب کې د امام سره خلاف دی. امام څخه دا ترجمه مکو دی کوي بل یداه مبسوطتان، دا الله دو قوت فراخه دي، چې قوت د انقباض او قوت د انبساط دی. دا د مولا خپل اصطلاحات. د دغه آیت لاندې روح المانی لیکي وای چرته د الله د رسول د صحابو نه دا نه د نقل چې هغه د ید معنا په قدرت کړي. روح المانی لیکي علامه علوسی. نو دا چې دا تفسیر کې نو د سلفي دی کده د خلفي دی، یو خلفي دی. او مونږ هغه تفسیر کوو، هغه معنا کو چې کوم امام ابو حنیفه ویلي، نو ځکه مونږ ځان ته سلفیان وایو، او ځکه مونږ وایو چې زمونږ نهج او منهج د سلف صالحین. خو دیو په خالي کلی او دیو په ځان خلاص کړی دی. المهند علی المفند په 12 صفحه لیکلیو، وای مونږ په عقیده کې ګورې د امام صاحب ملګری نه یو. عقیده زمونږ د امام صاحب نه ده، مونږ په عقیده کې د منصور ماتوریدي مقلدین یو. دیو په خوا خپل ذمه فارغ کړه، دا دی مونږ د امام صاحب مقلدین. عقیده دی خوخه نه ده او احکام دی خوخ دي. احکام او اعمال خو بنای په عقیده باندې نشو، په عقیده کې مقلد نه، نو پس کې ته بیا عمل کوي. ځکه دیو د الله په اسماء کې او د الله په صفاتو کې تعویل. زما محترم ورونو، نو زمونږ نهج او زمونږ منهج په اسماء او صفاتو کې دا د سلف دی. دا د یو امام عبارت شو. یو دویم امام دی، دا غي عبارت ووري امام مالک رحمه الله. هغه په استواء کې مشهور عبارت دی، وال استواء معلوم والكيف مجهول
والإيمان به واجب والإنكار عنه كفر والسؤال عنه بدعة. دا الله استواء په عرش معلومه ده. معلومه څه معنی؟ استواء معنی څه ده؟ برابرېدل. الله په عرش دی، ایمان په واجب دی، انکار تنه کفر دی، تپوس کول د کیفیت بدعت دی. دغه نهج زمونږ هم دی. الاستواء معلومه. دیو څه ترجمه کوي و استواء په معنا د استیلا سره دی، الله غلبه وکړه. زما محترمونو بني اسرائیل په حطتون کې یو نون زیات کړو، حنطتون ویلو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. هغه په حطتون کې نون زیات کړو، حنطتون ویلو. نو موږ وایو بني اسرائیل ډېر غلط کار کړی دی. او ته په استوا کې یو لام زیاتې و، استوا به معنی استولا دی، نو ته جنتي څه خسړې او ته امام صاحب په مذهبي او ته بالکل ستاسو سره جنت ټیکټ دی. سلام زیاتې نو ته معاف. په قرآن کې لام زیاتې، استوا به معنی استیلا، استولا دا معنی د معتزله ده. او هغه یو نون زیات کړو، نو یاره ډېر ناکاره خلکو، یهود ډېر ناکاره خلک دي، قرآن کې تحریف کوي، قرآن نه مني، کې تورات نه مني، او ته زیادت کې نو خیر. نو دا د امام مالک رحمه الله عبارت. دریم د امام محمد ابن حسن الشیبانی عبارت ووري. محمد ابن حسن الشیبانی په شرح اعتقاد اهل السنت امام لالکائی کې داغه عبارت ده. امام ابن حجر په فتح الباری کې به محواله ورکړ دا. واتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقرآن وبالاحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير. فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وفارق الجماعة. دا امام محمد عبارت. وټول فقهاء په دې اتفاق کړ دي قرآن به منو، هغه احادیث به منو چې کوم د الله د صفاتو په باره کې راغلي دي. د الله لاس پکې ثابت دی، د الله اصابع پکې ثابت دي، د الله کف پکې ثابت دی، د الله مخ پکې ثابت دی، د الله قدم او رجل او ساق پکې ثابت دی. خو ګوره من غیر تشبیه ولا تفسیر. تشبیه به هم نه کوي چې د مخلوق شانته دي، ولا تفسیر او تعویل به هم نه کوي. ولا تفسیر دلته په معنا د تعویل سره. ځکه وروسته په عبارت څه وایي؟ فمن فسر شيئا منها، چا چې په دغه صفاتو کې تعویل وکړو وقال بقول جهم او قول د جهم ابن صفوان غوندې وکړو چې ید به معنی قدرت دی او استوا به معنی استولا ده او وجه به معنی رضا ده او فلان او فلان، نو فقط خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وفارق الجماعه. دا سړی د الله د رسول او د الله د رسول د صحابه او د طریقې نه ووت، وفارق الجماعه او د جماعت المسلمین او د جماعت د سلف نه جدا شو. دا د امام محمد عبارت. تاسو وایي موږ څومره د الله په صفاتو کې تعویل کوو. قول د جهم ابن صفوان غوندې کوو. هغه جهم ابن صفوان چې هغه ویلي زما زړه دا غواړي چې د قرآن نه دا ټکی لري کومه چې الرحمن وعلى العرش استوى، زما دا زړه غواړي. او نن موږ لګیایو دا وایي. او چې څوک د الله د صفات مني نو هغوی ته څه وایو؟ مشبهه او مجسمه. دا ورته القاب ورکو، دا خو مشبهه ده او دا مجسمه ده. ما یو ډېر غټ عالم ته د دې ملک یو ډېر غټ عالم دی، ما ورته ټلیفون کړو په څه مسله کې. نو هغه ما ته د مخکې نه دا خبره چې ما ته جواب راکړي د مسلې، نو ما ته په ټلیفون څه وایي؟ وایي تاسو مشبهه یې، تاسو مجسمه یې، کافر یې. نو ما ته په جواب کې دا ویله که تجسیم او تشبیه دا معنی چې د الله صفات منل، نو امام ابو حنیفه رحم الله زموږ مشر دی په دې باب کې. نو د هغه په باره کې دې څه خیال دی؟ زه ټلیفون کې خو اما محترم ورونو دا د علماو فتوی دي، دا د اهل علم فتوی دي. د امیان غریبانان خو نه پیژني، تشبیه ته پیژني، تجسیم ته پیژني، مجسمه او مشبهه ته پیژني. دا خو علما وایي. او که ستاسو خیال یې دلته زموږ مدرسې هم سېځلې او په دې نوم باندې چې دا مشبهه او مجسمه دي. دریم د
د امام شافعي رحم الله یو عبارت په دې باب کې امام شافعي زموږ سلفو کې دی وان لله اسماء وصفات لا يسع احدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجه فقد كفر واذا الله نمونشتا او د الله صفاتونه نشتا دا غورت نه کوي او که چا خلاف کو رسته د ثبوت د حجت نه دی کافر دی دا زما محترم ورونو دا د سلف عقیده ده دا د سلفو کلکې فتوی دی په دې باب کې ورته الله صفاتونه انکارونه کوي د الله په صفاتو کې تعویل نه کوي ځکه خو امام ته ویلو که څوک الله په عرش نه مني نو دی کافر دی ولی الرحمن علی العرش استوى الله په قران کې دا ویل ما دلته یو مولانا سره زموږ بحثو اما ته ویلو ابن تیمیه او ابن قیم باندې پیش کې ما ټیک ده چې کله ما او ته په بحث کې ابن ابي العز پیش کې ابن ابي العز الحنفي چې دا کتاب د ما سره الاتباع دا چې مې ته پیش کا او فاقده کې بهترین کتاب دی چې ګوره دا ابن ابي العز لیکي فمن نفى العلو من الجهميه فهو فرعوني څوک چې الله په عرش نه مني نو دی فرعوني دی ومن اثبته فهو موسوي محمدي او څوک چې الله په عرش مني نو دی د موسی او د محمد علیه الصلاۃ والسلام په مذهب دی څه فیصله وکړه ته نه مني ته چا په مذهب دی امام صاحب په مذهب کوتري هغه ما ته وای دا په حنفیانو کې اولنې حنفي دی چې دی دي نشوي دی دا اولنې حنفي زما چلو خشوه ابن تیمیه ابن قیم څخه چې خپل د بګوم هغه هم فتوا لګ وای دا اولنې حنفي دی چې دی نشوي زما محترم ورور د خلکو اصل کې سلف دی پیژندلی دا هسه هغه په خپل باندې و امام ابو حنیفه دی مالک دی شافعي دی احمد ابن حنبل دی راشد دا غو عقیده وګوره خپل عقیده وګوره دومره بون دی دومره بود د پکې لکه د سمکه او د اسمان په میت او د امام ته په مذهب او تاسو به مذهب خلک تاسو ایمانه مانی تاسو مذهبونه نه مانی الکه خبره د عقیده نه شروع کیږي په عقیده کې ته ملګری نه او زملګری ما نو زه به مذهب شوم او ته په مذهب کې تل کې ځم قسمت نتیزه څنګه ستاسو تقسیم دي څومره د ظلم او د تعدی او د جور تقسیم تکي او دا لاسکه شرقایت خو به تاسو لسته کدا مجلس ته طلبو دي د شرقایت په اول کې د تفتزانی څخه به عبارت دي و علم کلام تسوي علم التوحید والصفات ورتوي او د سړي نجات ورکړي عن غیاهب الشکوک وظلمات الاوهام دا عبارت پکې شته کړه دا سړي ته نجات ورکړي عن غیاهب الشکوک وظلمات الاوهام دا عبارت پکې شته د دې لاندې علامه عبدالعزیز لیکي اته خبره د انصاف نه چې بهر شي سړی خپکی علامه عبدالعزیز لیکي الفرهاری چې د نبراس مصنف دی او د شر العقائد حاشیه ده وای واهمه اوهام جمع ده وهم ده اوهام جمع ده وهم ده وهم چاته وي طلبه پیژني وای هغه قوت دی چې الله په دماغو کې خې دی په دې باندې ادراک د معنی منتزعات جزئیات مادیونه کیږي خټک شو بیا ودا خو خپل تقریر شي بیا ورپسې لیکي وای واهمه کله کله غلطيږي هم واهمه کله کله غلطيږي هم بس ټیک کله کله غلطي الکه مثال څه دې غلطي وای لکه الله له جهاد د فوقیت ثابتول الله له جهاد د فوقیت ثابتول چې الله بره دی دا خبره د واهمه دا واهمه پکې غلطه شوې ده الکه دا وهم ده کدا قران دی الرحمن علی العرش استوى هو القاهر فوق عباده الیه يصعد الكلم الطيب او علامه عبدالعزیز لیکي وای دا خبره د واهمه دا واهمه پکې حق تم نه رسیدلې بلکې غلطه شوې ده اخر دا د انصاف خبره دا د عدل خبره ده او للی طالبان خف مين او بشوق و شر القائد زمونږه عقیده ده دا اول نه چواله تر اخره پورې دا د سیده لکه نس قطعی غونډي دا د علامه عبدالعزیز قول او تفتزانی سے پکې روس تلابل سویلی تفتزانی سے وای فیجب نو بیا په دې کتب سماویو کې ولې دا خبره ده چې الله بره ده په حدیث نبیو کې ولې دا خبره ده چې الله بره ده نو تفتزانی سے په وجیب سره جواب کوي جواب دې شي کوي وای دا ورته پیغمبرانو ځکه ویل چې الله بره ده که پیغمبرانو ته دا نو وای چې الله بره ده نو کېدای شي چې دا خلک د الله د وجود د انکار وکړي نو لہذا الله په حقیقت کې بره نه ده
خدا پیغمبرانو دا خبره د خلکو د مطمئن کولو لپاره کړې ده. حاصل څه شو؟ پیغمبرانو خلک دوکه کړي. الله بره نه دی خاص پیغمبرانو ورته بره اشرف الجهاد کړي. حالن کې مع تنزیحات دقیقه په دې باندې دقیق تنزیحات دي چې ګوره الله بره نه دی د فلاسفه او د متکلمین. زما محترم ورونو دا خبرې دا د عدل ندي، دا د جور او د ظلم دي. ځکه مونږ وایو دا غ سلفو طریقه ومنئ په باب د توحید کې چې کوم زمونږ استاد سلف دي. امام ابو حنیفه په سر کې دی، امام مالک ورپسې دی، شافعي ورپسې دی، احمد بن حنبل ورپسې دی. دا سلف منل پکار دي.